څه خیبتي مرګ و علمه په خیبت کې مړ وم خوب مې لیدو چې په حالت د جنابت کې مړ وم زه داسې مړ وم چې د قبر نه دنیا ته راغلم کله تیارو کې وم او کله به رڼا ته راغلم ما به خبرې هم کولې د دنیا سره هم به لګیا وم عالمه د الله سره کله ناکله دې حالات کې به ګونګې شوم کله لګیا به شوم نو سم به ګړندې شوم زه حق حیران وم چې دغه مصیبت کې مړ وم خوب مې لیدو چې په حالت د جنابت کې مړ وم رور به د لاسو نه نیولې زه ښه کلک ومه چې خوب کې مړ ومه لازوان ومه هلک ومه په دغه وجه به په ما د چا یقین نه و لا په سر کړی راته خلکو کفن سپین نه و دا څنګه مړ وم ګرځېدم به د خپل رور سره هم ملاقات په مې کېدو د خپلې مور سره علمه مړ ومه خو ډېر په سهولت کې مړ وم خوب مې لیدو چې په حالت د جنابت کې مړ وم زه چې راویښ شومه د خوبه یریدلې ومه د ډېرې یرې د خپل ځان نه تښتېدلې ومه عالم له لاړم مې چې څوک په جنابت کې مړ شي نو بیا یې څه حال وي چې دغسې حالت کې مړ شي څه د دوزخ او د جنت یې فیصلې وکړې په دغه باب یې راته ډېرې مسلې وکړې ما ویل توبه خدایه چې دې منافقت کې مړ وم خوب مې لیدو چې په حالت د جنابت کې مړ وم اخته په خوب کې زه په دغه ضلالت شومه نه د دنیا شومه او نه د آخرت شومه خوب کې لګیا وم چې دا مې رضي کړې ده ربه ما معاف کې دا مې لویه غلطي کړې ده اخته په خوب کې زه په دغه ضلالت شوم نه د دنیا شوم او نه د آخرت شوم خوب کې لګیا وم چې دا مې رضي کړې ده ربه ما معاف کې دا مې لویه غلطي کړې ده په دغه شپه بالوله زه دغه منظر ته لاړم هم مې جهان ولیده هم پکې محشر ته لاړم ومه ژوندی خو بس په ټول انسانیت کې مړ وم خوب مې لیدو چې په حالت د جنابت کې مړ وم